مخته راځه، لږ مخته راس، مخته راځه، راځه راځه راځه، اوس وارې وکړه، بیداره شه ما ورشه نن دا زموږ نوی گیم دی تر اوسه چا نه دی لیدلی دا موږ خپل انډیوال ته سترګې ورتړو هلته یې درو بیا به راځي د چې لاس په کښېښوي هغه شی به خوري او په اون کیمره به یې خوري پرېکړه څه وایه نو یاران ته دا ګیم به پوره در سره وګورو انشاءالله ولې چې پر وخاندو یم ساعت مې هم پر تېر شه ګیم را سره وګوري ګیم سټارټوو او مخته یې سره شیر کړي چې نور یاران هم دا زموږ ګیم وویني دا زموږ د پښتنو نوی ګیم دی ګورو ګیم سټارټوو پرک به درته سترګې ورتړي او د ګیم یو اصول دی که لاس وڅرخوي که د شي سره ونښتئ د هغه سزا دا ده هغه به مرچ خوري پرکه سترګې ور وتړه او شان موږ بدلوو چې دا سترګې ورتړي موږ دا شان بدلوو راځه کښېنه ډېر مخته به نه ځې مخته به نه ځې بس کښېنه ځه بس پورته ځه کښېنه کښېنه خلاص یې کړه ودره وه سترګې لڅ کړه ودره سترګې خلاص یا پورته کړه هغه شی یې پورته ځه ولاړې شه ما واچه بر واچه انډیوالانو راځئ نو بل ګیم د بل انډیوال واری دی ځه یارانو د عثمان اغا واری دی نو به چشم قسمت څه وي پاټ خور سره کوم هلکه ولاړ شي شل واره وشي د عثمان اغا واری دی راولې کښېنوئ ماما ګورې به نه راولې کښېنوئ مخته راځه لږ مخته راس مخته راځه راځه اوس وارې وکړه ځکه په چې کچار کې دي ووایي ژر بیداره شه ما ورشه عثمان خو لګیا دی اوس سترګې ورتړي نو به څنګه شي دا زما زوی چپک دی ورشه دا که د مخه څه راوله کښېنه راسه ورته هلته کښېنه هلته کښېنه بس انا لا سترګې باقي ګوره ما بس دا څه بیداره وخورو څلور پنځه کاشه چټ یې وخورو چټ یا سم غورځوه ما تېره دا تر اسانه نه ده لک سم یې وخوره سم کېمه نه تېره کړه ځه نور زما رخشې والا وارې دي راځه قسمت راځه کښېنه هاي کار مارکه زیرو شپې یورو خویه څه ته مورتئ هلا خلاص غړ دی خلاص وخره ای پولیټه د کونی خواجه وخوړل راځي زموږ سپین وارې دي تیره پیره مخ تور سوی په ګین کې دا وړه بس راسه کښېنه اوس وزمرۍ خانه ځه د شي سره ټچ کې بیا به مرچ خوري
بس هاي دلته يا دلته كدل او کدو ټچکی راځه کدو دې ټچکی کدو کلک نه تر ساره نه بل یو کپ داستي راس زما د یورو د پرک خان واره دي زده په نصیب بیا چی سی وي چیش د قسمت سوي نو ما غفري ازي راولي خلاص کشه راسه ماما کښېنه دالته کښېنه ځه ټول خو به نه یا بادرنګ دی سوات برابر دی انډوالانو وخوره بادرنګ وخوره دا غټ وخوره دا کتینه راته اوس هم یې زه خورم دغه څه بچا سره د مرچ صبح دا ډېر غټ بل خوله وکړه یارانو قسم په خدای چې پاټې را سره وکړي خوږې دی کړي ولې خو بهرحال ستې به دا ګیم خوښ شوی چې بای موږ دا د دې لپاره نه کوو چې موږ خپل ځان د دې ګیمه څخه بچاوو قسم په خدای چې اوس مې یخ کېږي او رزما انډیوالان د ما څخه دا خوږې نوم دی کړي د دې لپاره جوړوو چې یو شغل وکړي یو ساتکی پر وخاندئ نو د بلې ویډیو لپاره موږ ته اجازت راکړئ او انشاءالله ورته د دې به ښه ګیمونه موږ ته لپاره راوړو و یارانو بس چې سپورټ به موږ پسې ان شاء الله هر وخت پر خپل باندې مسکا راولو چې زموږ واسطه وسو کړي ان شاء الله موږ ته تمنه درکو نه نفرت عثمان ورتلک زنده باد